علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په موضوع کې به عزتمندو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. نوښار سره تعلق لرونکې د یوې ښځې 2 بچي او یوه لور ډېر په دریای سیند کې ډوب شول. آیا دا څنګه ډوب شول او مور یې څه وایي د دې بچو باره کې؟ ملګرو، مکمل معلومات نه خبرولو دپاره زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات ترې حاصل کړئ. ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زموږ په دې روشنی کلیک چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نښانه مو ووهئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې. ملګرو، ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې. د نوښار سره تعلق لرونکې د یوې ښځې 2 لوڼه 2 زامن او یوه لور په دریای سیند کې پرېوتل او پکې ډوب شول. د هغې نه بعد بیا خلکو راوویشتل او بیا ښځې ته په حواله کړل. او د ښځې د خولې دا خبره ده چې زما بچي په دریای سیند کې ډوب شوي نه، بلکې دا چا په زور ورغورځوي. حالانکې زموږ د چا سره هیڅ قسمه څه دښمني یا څه لانجه نه وه. نو د دومره زیاتی او ظلم زما سره ولې دا خلکو وکړو چې زما روغ موړ زامن یې دریای سیند ته واچول او د هغې نه بعد چې کله وفات شول بیا یې راوویستل. یقینا چې دا په خپله باندې نه، بلکې دا چا غورځولي دي. او پولیس ته یې وویل او راپورټ یې درج کړو چې زما سره دا دومره ظلم چا هم کړی دی. کسان دې زر تر زره ګرفتار شي او هغوی ته دې د پانسۍ سزا ورکړل شي، ځکه چې زما خو دا 3 زامن لوڼو هغه هم لاړو، نو زه به خاوند له څه جواب ورکوم. ملګرو، دا د هغې ښځې خبرې وې چې تاسو سره مو ویډیو کې شریکې کړي. امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوې